او غابر السبيل درود شریف وایه. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. ستاسو دوڑاندے محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مختصر حدیث په اعتبار د الفاظ سره ولستو، اگر چې دغه مقصد او دغه مطالب ډیر وسیع دي، د الفاظو په لحاظ باندې یو مختصر حدیث ما ولستو. الله پاک د عالمی دنیا پیدا کړی ده او د عالمی دنیا کې الله پاک مختلف کائنات پیدا کړی دي. انسانان دي، پیریان دي، ملائک دي، غرونه دي، دریابونه دي، ډیر شیزونه الله د ځمکه کې پیدا کړی دي. د ځمکه اسمان یا اسمان کې څومره کائنات دي دا الله پاک د انسان د پاره پیدا کړ دي. وخلق لكم ما في الارض جميعا، د ځمکه کې چې څومره کائنات دي دا الله ستاسو د منفعت لپاره، ستاسو د فائدې لپاره پیدا کړ دي. اوس که دا څوک وایي چې په دې ځمکه کې خو داسې شیزونه دي چې هغه مضرات دي، هغه نقصان دي د انسان لپاره، زهریلا حیوانات دي، زهریلا نباتات دي، اخو د انسان لپاره نافع نه دي، انسان لپاره مضر نقصان ده دي. او الله پاک وخلق لكم ما في الارض جميعا، د ځمکه کې څومره کائنات چې الله پیدا کړي دي تاسو لپاره الله پیدا کړي دي. دلته مفسرین حضرات دي چې په هر شي کې الله فائدہ ایښې ده او بعض شیزونو کې نقصانات هم دي، او د بعض شیزونو فواید دغه منافع دغه په مضرات باندې سوا دي، او د بعض شیزونو مضرات دغه په منافع باندې سوا دي. ورنه منفعت او فائدہ الله هر شي کې ایښې ده. اوس یا موږ ته دغه فائدہ معلومه ده یا معلومه نه ده، او د الله په علم کې څومره کائنات چې الله پیدا کړي دي دې کې الله پاک بعض شیزونه مضر دي، خو دغه مضر شیزونو کې فواید موجود دي. د لاهور کې حکیم تیر شوی د حکیم اجمل خان دغه متعلق راځي ویو د دواخانه کې یو روم راغې سترګو باندې بل کس نیولې دی، د چې ورته لرې نه وکتل، دی ورته وایي چې حافظ صاحب تا ته چا وایي چې تا سوړه کې واړه بل کوه. د چرارې تشخیص نه پس دی ورته وایي چې تا واړه بل کول، هغه واړه بل تا په یو سوړه کې کول، هغې سوړه کې دننه زهریله حیوان و مار و لړم و ارث چې و، هغه باندې چې کله ستا واړه بل ولګېدل هغه زهر را پرېښودل، هغه ستا په دې سترګو لګېدلي دي، دی وجې نه ته په سترګو باندې معذوري. بیا والا د څه دوایي ورکړه، حکیمان اکثر دا تلی ملی ورکوي، دا چې دله هغه تلی د دوایي ورکړه دغه اړون هم حکیم و، د چې هغه خولې ته غورځولي دي، نو دی حکیم صاحب ته چې حکیم صاحب که تا چې ما لکه ما دوایي راکړه دې کې د دې 11 اجزا دي، ما خوند ما نه پېژندم دا پکې فلان کې دی دا فلان کې دی، خو د دې 11 شي په خوند باندې پوه نه شم چې دا پکې کم شي. حکیم اجمل خان ورته وایي چې دا 11 قسم دا پکې د مار پړچ. اوس مار خو یو زهریله حیوان دی، نقصان دہ حیوان دی، خود کې الله پاک دیو مرض دوائی الله پاک ایښې ده. کتاب ما کته کې لیکلي چې قافله لاره باندې تله او د دغې قافلې په یو ملګري باندې هزه راله، چې کله هغه باندې هزه راله دی ورته 4-5 ورځې انتظار کړل، خو د هغه بیماري نور هم سیوا کېده. دې ملګرو چې یاره دی خو د ژوند نه دی او هسې موږ باندې لار خرابېږي، بس دې پرېښې دی او دا ملګري ترې روان شوي دي.
2 یا 3 هفته پس دا سړی رسېدلی دی قافلې ته چې وکتل ورته لکه ته خو رالې او زمونږ خو تا باندې د ژوند یقین نه و چې ته به جوړ شې خو دا واقعه څه شوې ده ده ورته چې تاسو ما نه رالی نو تاسې په ځمکه باندې راتلم راتلم یو کلي ته رانږدې شوم او دا کلي نه بهر یو ډېرکۍ وه د هغې ډېرکۍ د پاسه څه کسان ناست وو هغې به ماران ریتول هغه به یې خوړل او هغه سرونه به یې ما ته راغورځول ما به هغه سرونه خوړل زه خو وږی وم ما به هغه سرونه خوړل 4-5 ورځې ما هغه د مارانو سرونه وخوړل او زه بس الله ماله صحت راکړه زه رالمه اوس دا مار دی او مار په غاښونو کې زهر پراته وي او اوس دغه د مار سرونه د دغې مریض دپاره الله پاک چې دی شفا او دوایي وګرځوله نو معلومه دا شوه چې بعضې شیزونو کې هر شي کې الله پاک فایده ایښې ده د بعضې شیزونو هغه مضرات چې وي هغه په فوایدو باندې دا زیات وي د باچا صاحب دی بابخیلو باچا صاحب متعلق رالی وی دله یو سړی چې لاړ شو او چې باچا صاحب تحقیق دی مشر نکونو کې عبدالحکم باچا وی هغه چې تشخیص وکړو نو ده ته وی چېره بھائی ستا علاج ما سره نشته دا او ستا زیات تر چې زما تجربې متعلق مرګ دی وی دا سړی بس روان شو د سره چې تېره دی جوړېده رو به صحت شو بلکل مکمل جوړ شو بیا راغې باچا صاحب ته شکایت په شکل چې ګوره تا خو زه زندګۍ نه مایوس کړی وم او ما ته الله صحت راکړه ده ورته وایي چې دا راته ووایه چې ته زما نه روان شوې نو تا د هغې نه پس څه کار کړی دی دا ورته زه خو چې روان شوم دلته نه تږی یم ډېر زیات یو مباره باندې ورتېرېدم هلته داسې یو کپری پرته وه ډوکي وو هغې کې اوبه جمع شوي د باران هغه به ما وڅښلې د هغې اوبو د څښلو نه پس الله ماله صحت راکړلی وایي ده ورته وایي چې ستا علاج دا چې ته به د مړي په کپری کې اوبه څښې او د باران اوبه به او دغه اوبه به په تور مار باندې جوټه کوې بیا به دغه ته څښې دی کې به ستا د مرض شفا وه اوس ما به تاله د مړي کپری کوم ځای پیدا کوله بیا به ما تاله تور مار کوم ځای پیدا کو او بس اتفاقي خبره دا شوې ده چې دغه کپری چې پرته وه دا د مړي کپری وه او دغه باران په دې کې ورېدلی دی او به جمع شوي چې دغې مقبره کې به چېرته تور مار و هغه به راغلي دغې کپری کې به یې وڅښلي دا ستا دپاره علاج دی ما خلق لکم ما فی الارض اوس دا ټول کائنات خو الله موږ تاسو له پیدا کړل نو موږ الله سره پیدا کړو د ټول کائنات خو موږ دپاره پیدا شو اوس موږ الله سره دپاره پیدا کړو نو زموږ ستاسو د پیدایش مقصد الله ذکر کوي چې وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما نه دي پیدا کړي پیریان او بندیان مگر عبادت لپاره زمونږ ستاسو د خلقیت زمونږ ستاسو د پیدا کېدو مقصد چې دی هغه د خدای بندگی ده چې موږ به د الله پاک بندگی کوو او هغه زندگی خو هغه زندگی ده چې په هغې کې بندگی وي کومه زندګۍ کې چې بندگی نه وي هغه زندگی شرمندگی ده ورې زندگی آمد برای بندگی او زندگی بی بندگی شرمندگی زندگی ته د بندګۍ دپاره راغله هغه زندگی چې په هغې کې د خدای بندگی نه وي دا د انسان دپاره شرمندگی ده زندگی بس بندگی کا نام ہے زندگی بے بندگی ناکام ہے زندگی دا د بندگی نوم دی هغه زندگی چې په هغې کې د خدای بندگی نه وي دغه ناکامه زندگی ده لہذا موږ ته د خپل خلقیت مقصد پیژندل پکار دي چې موږ دنیا ته الله سره رالیږلو زموږ ستاسو د ټولو د ژوند مقصد زموږ د حیات مقصد زموږ د خلقیت او د پیدایش مقصد چې دی هغه معرفت الله دی بندگی د الله ده او الله به موږ هله پیژنو چې موږ خپل ځان وپېژنو چې کوم الله به هله پیژنې چې خپل ځان وپېژنې موږ به الله هله پیژنو چې موږ خپل ځان وپېژنو چې موږ زموږ د خپل ځان معرفت دا دی پیژندګلي چې موږ چې الله خالق دی موږ مخلوق الله مالک دی موږ مملوک یو الله معبود دی موږ عابدان یو او خپل حیثیت موږ وپېژنو چې زموږ حیثیت همدا دی د خالق او د مخلوق د عابد او د معبود
د مالک او د مدافع کې فرق دی کنه. که موږ ځان عابد وګڼم، موږ ځان مملوک وګڼه او موږ ځان مخلوق وګڼه، بیا به موږ الله وپېژنو چې نو الله چې ځان وپېژني الله به وپېژني، او چې الله وپېژني دا د انسان د زندګۍ مقصد دی او دغه انسان بیا کامیاب انسان دی. الله دې زموږ تاسو چې کوم مقصد د پر الله موږ پیدا کړیو، الله دې زموږ د زندګي دغه مقصد کې چې کوم دی صرف کړي. الله صلی الله علیه وسلم.